زما خپل عقیده دا ده چې پاکستانی قوم کله پوئیږي نو قیامت به او اسرافیل علیہ السلام مش په لای غږول. زما په دې قوم باندې دا عقیده نشتا دا چې جلسو له راځما یا خبرو له راځما دا د مرګرو نه مجبور ما. دوی نواز شریف غریب په مخ اغسته دی او زه وایم چې نه من از بیگانگاه هرگز نه نالم من از بیگانگاه هرگز نه نالم کہ با من ہر چی کردہ آشنا کر. وې زه د بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل اشنای کوي او خپل یار را سره کوي. په 50 کاله دوران حکومتونو کې په هر دور کې چې حکومت د اسلام په دشمنۍ لاس پورې کړی دی نو قومي اسمبلی د هغې پشتپناهي کړې ده. نو دا ګناه د ده نه ده دا ګناه د هغه چا ده چې په کروڑونو روپو خرڅ شوي دي او دا یې په موږ را پیلوالی دی. ګناه د هغې ده. سبا که د الیکشن اعلان وشو دغه خلک بیا په الیکشن باندې په دې علاقه باندې ودرېده تاسو به وګورئ چې موږ به بیا دوی ته ګډېږو که نه ده همدغو ته. اوس په قومي اسمبلی کې به د دوانو سړی نشته. مفتی محمود به ورته مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او غلام غوث ازاروي به ورته مونږ کوم ځای نه پیدا کوو. یو خبره د لچره غوندې ده خو خولې تر هغه کومه د صدر ایوب حکومتو د ټول پیښور ته معلومه ده ټول پیښور ته چې غلام غوث ازاروي به چې دلته راغی او کلي ته بتلو نو د ټیکټ پیسې به ورسره نه وي. وایي په ایمان او پروت به د دې سړي د پلار په جومات کې او د قومي اسمبلی ممبر د صدر ایوب دورو یو ښځه پکې ممبره وه اره بلا چې وه نامه یې نه علم ښځه پکې ممبره وه نو هغه راپاسې د تقریر یې کولو. اول خو دې ته لږ سوچ وکئ چې ما ته خلک کله وایي یاره ته ولې نه ممبر کېږي نو ما ورته ویلي چې زه به څنګه ممبر شم چې را سره مخامخ غوړه کړې او سینګار کړې ناست دی نو زه به تقریر کولی شم یا څه به ویلی شم. دې مسئلې ته سوچ وکئ چې اول خو مونږ ملیانو ته د الیکشن نوم نه دی اغوستل پکار په دې ملک کې. زه خپله ډبل قبایلي یم ډبل زما مور د تیرا ده او پلار مې در آدم خیل دی چې کله نه دوی بالغ رای دهي الیکشن قبول کړو ما باندې د قبایلو نوم بدلږي او دا قبایلی توب ازغه نه دی چې ځان نه وباسم کینی اوس به مې الته لرا کړی وي زه قبایلی نه نن قبایل په دې خوشحال دي چې مونږ ښځو نه هم د ووټ حق راکړو په شرمونو پټ شي
شرمېدلو. ستاسو ښځې به مو په سړکونو باندې برګۍ چرګۍ ګرځي او پولنګ سټیشن کې به پې دغه کوي. ښځې په دې خوشحالي یې چې تاسو ته بالغ رایدیغي حق در. زمونږ د دې ځای لیډران مونږ به اعلی په حرام کې یو چې قبایلو ته بالغ رایدیغي حق وایلو. زناور خو پس پیدا نه حق ولا واغستو چې دا تیر الیکشن کې دې ځنه لاړم تر کوواړ غاخي پورې می چکر والو چې دا برګای چرګای نیولې دي نو د اختر په ورځ مبارکي ورکړه. 90,000 خلکو د اختر موس کې در ادم خیل کې مبارکي می ورکړه. معلوم مبارک شه دا برګایم چې راوته ما خولي دي کنه. عزیزانو نه اسلام شتا نه دین شتا نه مذهب شتا. دا ټول یو فراډ او دوکه ده. پرون چې د نواز شریف 2000 مليان اسلام آباد ته وغوښته او 73 लाख روپے خرچه پیراړه او خړې لفافه ولا ورکړي او ورته وی چې ما شریعت بل پاس کړو نو دوی आवाज وکړو چې امیر المؤمنین زنده باد. امیر المؤمنین خو ورشي مولا عمر ته په کابل کې. امیر المؤمنین خو هغه دی چې نن بیګری سره په کابل کې نه پریدي. خزه خو د بربنده سو په سړک باندې وګوري په دکان کې دی وګوري. امیر المؤمنین خو هغه دی. دا امیر المؤمنین دی چې خپل مساماتین ځان سره کلیکټن ته بوتله. شرم مرم نشته. شرم مرم نشته. په شرم څوک شرمېږي او موږ په شرمېږو. موږ چې لک په خېټه موړ دې خزه بربنده کړه دا کنه ده. یو ګيري والا دی په ما تیریږي کله مال بالا مانای کې نو ځان سره چې دا اوس 3 قسمه خزي دي. یو 2 منیزه بوره یو 80 کیلو توړه او یو 40 کیلو توړه. 3 قسمه دي. چا سره چې موټري خو په موټر کې سواره کړي او چا سره چې موټر نه په سکوټر یې سواره کړي او چا سره چې سکوټر هم نه په سایکل یې سواره کړي. چا سره چې سایکل هم نه پیدا ځان سره روانه کړي. اوس ته بوزمل ته اسلام آباد کې قانون کتا په شان کړ سړی ته بن مرمه دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ چې ته د ملک نمائندګۍ تکلی امریکې ته نو زموږ د خاتون اول شکارو چې هغه امریکې ته تله او بیا په جاز کې ورته څه جوړ کړي ډبل بیډ سنگار میز باغه یو جاز څومره خرچه راغلی وه نن ستا په یو جاز چې امریکې ته دی 6 کسانو ځان سره بوتلي. نن د قوم بچی MA او BA د 2000 روپو نوکرای پسې تړپیاویږي لګیا دي که نه 2000 چپړاسي توب MA او BA والا ته نه ملاویږي. نو سهار مې یو ته وویل ولجي دلته پوسټونه راوتي دي جونیئر کلرکای ما څه تعلیم دی ویل BSc مالے میں چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری راځه چې بچیا منډي ته دی بوزم او بوجه اوچتاوه د BA والاو دپاره نوکری دغه ده. MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری
हम भी वकील बनकर बेचेंगे भिंडी तोरी। एमए चलाए टांगा, बीए उठाए बोरी, हम भी वकील बनकर बेचेंगे भिंडी तोरी। जमाद मरगरी जोई दे बीएससी करेगा। पुलिस वाला तमें होए चे दत्ता चरता जूनियर क्लर्की वर कई नो दुम्र चिटेराल चे 9 वैकेंसी 9 वैकेंसी जूनियर क्लर्क है द पारा से वैकेंसी निश्ता। ब्याह में दरखास्त वर्को माले पर जर्नल बस स्टैंड की द पंचरूनो यो केबन वाला वर्क चे दे द लारो द पेरूनो पंचरूनो लगे हो जान लरोटाए पैदा की पागेम लाचत वर्ता में होए मालवावरा तबीयत की निनिश्ता दा शर और फसाद की निमा ब पता सोर बल करे वो नन 50,000 रुपये वर्क्या गए द पारे वैकेंसी स्टा और डबल एमए द पारा द जूनियर क्लर्क है वैकेंसी निश्ता। जमाजीजानो अर्ज में दाओ क्या मौलाना साहब पैसे मिले के नाश तो नो मिंबर तकरीर को चे मैं काम करती हूं आबिदा हुसैनम कार कोलो चिदे बिजलाई पगला की उनिवेशवा का ना अपाकाशवा मालदार सड़े चगला क्यों नहीं शी अपाक्षी मुंगे ची दगाऊ को कानून लाश क्यों आगस्त हो और ताने के मिर्जा से तचे वर्ष कानून लाश क्यों आगस्त हो आ सड़ी ने अड़े बूठी जी कि कानून में मालदार सड़े चुगुल खुरी नमू करता भाई शाक ते खली न जाएगी और गरीब सड़ी ची शाक उबेगी गुल भी खुली न जाएगी देखती विजा दादा मल्क दे दास्ता वतन दे दादा सरमायादार मल्क दे दादा गरीब मल्क न दे दादा गरीब दे बच्ची मल्क न दे नागेरा पासे दे मैं काम करती हूं मेरा एक पांव लाहौर में होता है एक पांव कराची में होता है और ये मौलवी लोग जो है हलवे खाते हैं और मैं काम करती हूं। सदर अयूब जो खुदा बखी अगदा से वो करते दगता मौली गुलाम गौस जरूरी से वेल जवाब होगा और आपासी दो वेल बेगम साहिबा वेल आपका एक पांव जब लाहौर में होता है और एक कराची में होता है तो नीचे से मुल्तान वालों ने तो खूब सेल किया होगा। नर देता वही के बोटोए और टोप को मुफ्ती महमूद और ब्याह दलासुन और दखपो ने ऊनी हो और लका दगुंदस के गुंदी दे समले नबारो गर्दोल नर देता हो दाऊ समझी दसुगी नमून दखारी हो मिंबर देगा माँ हुए मालिक अस्तापति खबर सुखुई गिन पे लगा के इसम के खबर दे पारा खोखला पकार दा जरार सरे पकार दे डगरे वाला सरे पकार दे नाजीजानो दा सच कहूं बुंगे कहूं दा मुंग करी दी उसामा इब्न लादेन से करी दी खुदा अमरीकी दुश्मन दे करना अमरीकी दुश्मन दे अमरीकी तो पकार दे तासो बे गोरई कवा से हो लगे दो दा मुसलमानान बेलासनी वाले अमरीकी तवर गई कई बकन बकन साजिश दा दे और पॉलिसी दादा कि दा बेलासनी वाले अमरीकी तवर गई वो जमा तो खुदा दा यकीन दे अल्लाह ब अमरीका द रूस को दे तबाह कई रूस द सहाबा पर कब्रों बमबारी करे हुआ अल्लाह तबाह और बर्बाद को अमरीके
د شیخ عبدالقادر جیلانی او د امام ابو حنیفه او د حضرت علی او د اهل بیت رسول په سرونو بمباری کړې ده په دغه کې بغداد کې. ان شاء الله دا به خدای تبا کوي. نن دې مسلمان دنیا تاسو راشئ وګورئ عرب ملکونه په ځان ټیکس منلی دی د امریکې. ټیکس ماهانه چې څومره جمع شي هغه د امریکې خزانې ته امریکې ته شکرانې په طور باندې دي. دا د هغه خلکو وینا ده چې کوم په عرب ملکونو کې اوسېږي. 75% دولت نن په ټوله دنیا کې امریکې سره دی. 75% او 25% چې دغه ټولې دنیا ته تقسیم شوی دی. دا 75% دې ذلیلو د کوم ځای نه راوړي؟ دا مسلمان ملکونه ورکوي د خپلې بقا دپاره چې ما ته د خیري ملک د خدای ټول وران کړي. دې خوا وګورئ یوې ښځې شکایت وکړو چاته وکړو چې زما زوی نه یو هندو غوسه نه ګوته غوسه کړې ده. محمود غزنوي ته شکایت وکړو چې زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده. هغه ویل په ما د روټۍ حرامي چې څو پورې د ټول هندوستان نه مې ستا د زوی د ګوتې بدل نه اغسته. فوج تیار کو په هندوستان یې وروستو. چا ورته ویل چې دلته یو بزرگ دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه. د ورته جواب ولېږلو چې راشه. هغه ورته ویل زه اوسګار نه یم، زه اوسګار نه یم. آیات یې ورته ولیکلو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې اولو الامر حکم منا، ولې نه راځي؟ هغه ورته لاندې ولیکل چې ته په دې آیات پوه شوی نه، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه لا د خدای د اطاعت نه پوره اوسګار شوی نه یم، ته خو لا په درېمه درجه کې، نو څنګه درشم؟ وبکې څوک داسې بجلیګر ملا ته چې دا زمونږ د دې دا وزیران نه دي دا کوڅه ډبه هغه بجلیګر ملا صاحب ته یې غوښتی وزیر ته وزیر ته یې غوښتی نو داسې په یو خپه ورخلاص او لا چې بیا وزیر اعلی دې وغواړي او چې بیا د لا صاحبه دا خنډی صاحب وغواړي باري مینډک مینډیټ په ځای ما مینډک ویلو نو زما ایکسپلینیشن کال شو چې تا مینډک ولې ویلې مال ولې تاسو مینډک نه وایئ څه وینا دا لفظ مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که نه زه اوس مینډک او مینډک رښتیا وایم ما په ایمان کې زه انګریزي نه پوهېږم زه مینډک او مینډیټ خو بلې بلا ته وایي خیالم راغی دغه دی چې لا وغواړي تاسو دوا ده په 50 کاله د پاکستان کې بجلیګر مولا بچا د وزیر په دفتر کې نه لیدلې که لیدلی هم دی وایي که نه ځواني مرګ شي نه ولې منم نه زه به په هغه ورځ د پاکستان وزیران منم چې په کومه ورځ د ملا عمر غوندې نظام په پاکستان کې جوړ شي. نعرې تکبیر، طالبان افغانستان، اسامه بن لادن، امریکا، محمود غزنوي راغی په خپله را روان شو چې راغی بزرگ ته کېناستو هغه والا په ناستې لاس ورکو پانسېدو ورته خبرې ورسره شروع کړې چې داسې د هندوستان باندې او سومنات باندې حملې کولو ته راغلی ما هغه ورته نصیحت شروع کړو ها بیا خپله خلقه ورکړه چې په کومه ورځ په سومنات ته حمله کې دا واغونده
او 2 رکعات نفل وکړه خدای به دې کامیاب کړي. چې تلو څه وخت کې نو بیا ورته بزرګ پاسېدو. چې پاسېدو نو محمود غزنوي د لاس نه ونیو چې زه رالم مېلمه وم نو ته راته پانسېدې او چې زما نو راته پاسېدې. ویل چې رالې نو ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې ستا دا د بادشاهۍ نشه زه په یو کنجه کم نه علم. ویل اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس زما په تقریره نشه در نه ووته ما غوندې درویش شوې نو ځکه درته پاسېدم. محمود غزنوي په سومنات حمله وکړه او هغه حال د هندوستان وکړو. د سومنات مندر دروازې کابل ته راوړې د ظاهر شاه په وخت کې بیا واپس هندوستان ته ورکړې. هغه دروازې تر اوسه پورې په کابل کې پرتې وي. یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و. نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد سے چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي. نن اخبار کی ہوں وہ کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے. کرکٹ میں نہ آ اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کڑے دے سنو میرے ہن خان نند قوم بچی سبق پریخو. کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناستي ټي وي ته. ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی. ما نور خوند پکې نشته او دا غونډسکه چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی. زه خو ستاسو نه خبر یم که نه دا غونډسکه کوم ځای پورې مږي پتن نه په دا غلام دین پورې مږي پتن پورې ښځې او نر وړې او زړې دا ورته ناستي. ماشومان په لاره رواني کور دې وران شه چې وران دي شي نو دغې نه څه غواړي. یو 3 مولي خښ کړي او هغې له غونډسکه ورغورځوي او یو دې کې خوند څه دی دې کې څه دي. و ظالم قوم جرمنی چې عقل پکې او هوش پکې. جرمنی کې خو دې څوک د کرکټ نوم والي کوم د سړیتوب ملکونه چې دي نشته پکې. مونږ تاسو په ایمان وایي داسې یو که نه یو خو چې چا کې واده او وریجې در باندې وخورئ د جنۍ تر کوره پورې په لارۍ کې ګډېږو ورته که نه ګډېږو که نه. توبه وباسه ماما بوډا شوې اوس ځکه دا خبرې کوي. نو عرض مې داو چې لاړه هغه خلک چې د هندونه دی د یو بوډای د ګوتې بدل اخیستو. نن به تقریبا څومره دنیا مړی د کشمیر په جنگ کې 60,000 د قوم بچی د کشمیر په جنگ کې د هندو د لاسه مړ دي. زما د ملک وزیر اعظم چې د کرکټ میچونه کوي لګیا. اسلام مونږ کې نشته. اسلام هغه قوم کې وي چې په مشرق کې د یو سړي په سر درد شي او د مغرب خلک ورسره په تبه ځان نیسي. نن در سره کور کې مړی شوی او ورسره کور کې دبلې غږیږي واده لا وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए, कद्दू करेले रह गए। यो मुला चचावी दारुस तो कमीज ते गंदाओ तो मसाला वलाड़वे बड़ा पहाराम के दारा पसे कम पलित वलाड़ू वे पलिती मुंगता हुए दा खुदाराम तो खबर है वे कजा रामीम खुदारामियान मुंस पारामी पसे कीगी का नबी खमुजा मुंग टोल तबाही मुंग टोल घर की कसम पखदे जमुंग मड़ी तबादी जमुंग ज्वंदी तबादी जमुंग वदून तबादी तासो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शफात उम्मीद बला रही कि तासो लूर द बीबी फातिमे गोंदे वादे न कई हां वाए लका दा टोल जमा द बचपन मरगिरी दी जमा दरे जामन वादे शुवी और दरे मिलना वादे शुवी तासो ते खबर है मन देना दिया मेंबर था गो रही अभी चिकन मेंबर करे दे दा से खबर कई दा मख बदे टोल पर दुकान हो लड़ी देखा ना करी चावा दा 13 रोजों के में अलूर वादा करे दा चारा में चवर करे वो द्वदरे सड़ी बरा दे और द्वदरे खजे 10 मिनट द पासा प 3 बजे रालो प 4 बजे में वर्ता मोटर के केनो लवला शनी चाहे उसके लिए लवला रोले मालदा दे बीबी फातिमे सुन्नत उसमें ज्यादा हो कुछ रशनी चाहे में दरबांदे उसके लिए ब्याजा तो खर्च के की मां प जिंदगी के साबित कई जे चा द वादर उठाई खोड़ी तो जिंदगी और पदी पे खबर की द चा वादे तले द चा द मुड़ी सलवी अख्ताय तले सेवा द देना च वाकिफ नहीं हो जनाजे ते तले तो जिंदगी दो वादे में होशी और आगे माते हुई चिता हम था नहीं माल मास्ता द वादर उठाई खोड़ लिया वेले न मात मा जे और हक सर वरक्षा ने खुरम ने खुरम द बीबी फातिमे वादत संग शवे और द हजरत अली वादत संग शवे अबू बकर संग मोड़ो लूरता वसियत कई बीबी आयशे था कि जमरशम चमाल नए कपड़े कपन रवाना गुंदे वे वली वे नए कपड़े जोंदिया गुंदी द जीनत द पारा स्टापलार के मर्शी द जीनत सर सकार दे द खपल विंजले लंग विंजले कमीस रवा गुंदवा और द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पखवा की में खाक तासो ख्याल रहा न जमा अजीजान और अर्ज में दाओ कि वादे जमुंग इस्लाम न दे उसे दल जमुंग इस्लाम न दे मरे जमुंग इस्लाम न दे इलेक्शन जमुंग इस्लाम न दे उस्तम आता हुआ है कारी फयाज जुमात की नहीं खबर करे वह आखिरी खबर अर्थ को मलता स्वाग खल को न खैर तम कोई चे चा पनामा के डर और ठर राजी दासों को और मालदा डर और ठर द कम से आवाज दे ज्यादा खपास हुआ है दादा कम से आवाज दे वही कन वाह शेखा समझ गए तेरे यार आदमी एक कम ज्यादा कर दे अमरीका का जो यार है अमरीका का जो यार है आवाज मायदा डर उठर द कम जे आवाज दे सड़े 14 माती तकी आवाज टरनारी के वापस डरनारी माल सेनेटर के ठर राजी और लीडर के डर राजी मुंह द ठर और द डर लांदे वक्त रो लगे
یو مولا راته بیا وایي چې ته د مفتی محمود صاحب ډېر تابعدار یې او دغه دا اخم لیډر و. ما د چا د خولې نه نه دي اورېدلي چې مفتی محمود لیډر دی. مولانا مفتی محمود به وی به که نه به مولانا مفتی محمود هغه ته چا لیډر نه وي. غلام غوث هزاروي ته چا لیډر نه وي. چې کوم خلک وه لیډران نه وه، نه ډر و نه ټر و. تاسو د ډر او د ټر لاندې وخت تېروئ. نو چې ډر او ټر مونږ ته میلاو شي بس بیا غلی شو. سینیټري میلاو شي غلی شو، اسمبلي ممبري میلاو شي غلی شو. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ دین دی او دا زمونږ مذهب دی. بجلیګر د خدای پل تورک کی چې چرته ګوټو بني. یا الله د دې بی دینو نه مونږ خلاص کړي. خدای د دې بی دینو نه مونږ خلاص کړي. خدای دا پاکستان د ډېرو مسلمانانو په وینو جوړ شوی دی. خدای په دې کې هغه نظام راوله چې کوم ستا محبوب جوړ کړی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.